د جمعې د مانځه نه پس اوزل سورة اخلاص ووایي، قل هو الله احد، او اوزل قل اعوذ برب الفلق، اوزل قل اعوذ برب الناس. دا چې څوک د جمعې د مانځه نه پس ووایي، الله جل جلاله به را روانې جمعې پورې به الله دا د هر قسمه ګناه نه به الله ساتي. کومه غټه خبره ده. او الله جل جلاله بدله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې به او خدا مقروض وي د غر برابر قرضونه په ده باندې الله به ټول په ټول قرضونه به الله د ده ختم د دې پابندي به څوک کوي. ټیک ده. یو بله وظیفه ده تفیان په دې ګوتو باندې درې دې ځل د دې مانځه نه پس سبحان الله، درې دې ځل الحمدلله، څلور دې ځل الله اکبر، درې دې ځل سبحان الله، درې دې ځل الحمدلله، څلور دې ځل الله اکبر. دا دې مه کوه دومره ټیم دې الله له ورکړی دی او دس دې وکړو مونځ دې وکړو بیا چې پاسې نه په دې ګوتو باندې دا ووایه. څوک چې دا تسبیحات کوي جناب رسول الله فرمایي کو د سمندر د زق برابر د ده ګناهونه یې الله دې ورته معاف کړي. او بل ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مفهوم داسې دی الله به تر مرګه پورې د ده لاسونه چاته نه محتاج. څومره غټه خبره ده یار، څومره غټه خبره ده. اعمال د دې پابندي به څوک کوي، پابندي به کوو. اخري خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک ماسخوتن د اودو کېدو په ټیم کې درې ځل قل هو الله احد صورت وایي، قل هو الله احد صورت درې ځل وایي، ده ته به د یو قرآن د ختمېدو ثواب میلاو شي. د دې پابندي به څوک جلاله به را روانې جمعې پورې به الله دا د هر قسمه ګناه نه به الله ساتي. کومه غټه خبره ده. او الله جل جلاله بدله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې به او خدا مقروض وي د غر برابر قرضونه په ده باندې الله به ټول په ټول قرضونه به الله د ده ختم کړي. د دې پابندي به څوک کوي. ټیک ده. یو بله وظیفه ده تفیان په دې ګوتو باندې درې دې ځل د دې مانځه نه پس سبحان الله، درې دې ځل الحمدلله، څلور دې ځل الله اکبر، درې دې ځل سبحان الله، درې دې ځل الحمدلله، څلور دې ځل الله اکبر. دا دې مه کوه دومره ټیم دې الله له ورکړی دی او دس دې وکړو مونځ دې وکړو بیا چې پاسې نه په دې ګوتو باندې دا ووایه. څوک چې دا تسبیحات کوي جناب رسول الله فرمایي کو د سمندر د زق برابر د ده ګناهونه یې الله دې ورته معاف کړي. او بل ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مفهوم داسې دی الله به تر مرګه پورې د ده لاسونه چاته نه محتاج. څومره غټه خبره ده یار، څومره غټه خبره ده. اعمال د دې پابندي به څوک کوي، پابندي به کوو. اخري خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک ماسخوتن د اودو کېدو په ټیم کې درې ځل قل هو الله احد صورت وایي، قل هو الله احد صورت درې ځل وایي، ده ته به د یو قرآن د ختمېدو ثواب میلاو شي. د دې پابندي